زما میډیو د وړو سره مه ګورئ زما میډیو د وړو سره مه ګورئ د ده دا ټوټۍ چې ده دا راچوته شوې ده او د دې ښځې چې دی که نه په ټینکۍ کې دې ته اوبه راغلي بې شرمه خلکه چې زه دغه ویې که نه قسم په خدا تاسو له ما دا ګوته درکوله تاسو پښتانه په ټولو زه سلام کوم د سلام نه پس زما میډیو د وړو سره مه ګورئ هغه ځکه چې زه به حد کراش کومه چې دا څه بدجنګي روانه ده په دې بېغیرتو به انشاءالله خبرې کوو تاسو به یې واورئ های های خدای په تباونو تباو برباد که بې شرمه خلکه ای ملګرو تاسو یې ته قارېږي نو قارېږه به نه په چا کې لږ ډېر یا غیرت یې که نه نو هغه به زما دې میډیو ته راځي دې شي ته هغه به ګوري یو د سړی د صحیح ملګری یو سړی د غلط ملګری صحیح ده تاسو ښه په غور دې سړي ته وګورئ دا کوم سړی چې پروت دی د ده دا ټوټۍ چې ده دا راچوته شوې ده او د دې ښځې چې دی که نه په ټینکۍ کې دې ته اوبه راغلي صحیح ده ای ملګرو تاسو ووایئ زه تاسو دا خبره کومه که نه چې دی د کیمرې مخامخ دا چل کوي چې د کیمرې شاته به دوی دا به چې چل کوي های های بې شرمه خلکه چې زه دغه تجربې که نه قسم په خدا تاسو له ما دا ګوته درکوله تاسو پښتانه وشرمول ای بې شرمه خلکه ملګرو زه ډېر زیات چې دی که نه زه ډېر زیات قار یم زه په معذرت سره دا خبره کومه چې پښتون قلچه په هغې کې دا شته هسې تاسو و چې یو سړی لاندې او ښځه پې له پاسه او دا پیشاخوټ پورې مږي تاسو وایئ زه د دې نه چې دی که نه انګلیش انډیا دا فلمونه دا چې دی دا زه ځکه غوره کومه چې هغه په پرده کې په دې کې دا کوي اوس دا چې که دوی په لارو ګودرو کې کولیام لکه دا بې شرمي شروع کړله په هر لاره ګودرو کې لکه یو سړی چې دی میخه یو سانډله بوځي او ټول خلکو ته راجمع شي او تماشه کوي لکه میخه به څنګه مال کېږي تاسو ښه خیال په دې میډیا کې وکړئ لکه هر یو سړي ته فکر وکړئ چې هر یو سړي چې دی که نه خپله وسله په لاس کې نیوله هسې زه تاسو ووایئ دا حکومت باچا ده دا پکار ده زما هغه ته دا درخواست دی چې په دې نوټس والي په دې پابندي ولګوي ولې الله پاک به د ده نه تپوس کوي چې دا څه ګندګیري را روانه ده هر یو سړی موږ ته ګوته نسي موږ ته وایي ته غلطه خبره کوې تاسو ګورئ دا ښه کار دی دا په مسلمانۍ کې شته دوی خو پښتون وشرمو بند که لکه دا شی بند که دا نور را باندې دا شی ماتې مړه